د دې شعار لاندې وه چې اسلام به راځي، شریعت به راځي، امنیت به راځي. اوس یې هغه د راتګ وخت دی. امنیت په خپل لفظ کې امنیت د دې دپاره مقصود دی چې په امنیت کې هغه مقاصد چې د اسلام دي هغه پکې عملي سي، هغه موانع پورته سي. شل کاله مخکې په افغانستان کې یو چا د شریعت د دین خبره نسو کولی، هغه به یا مابس ته تلي یا به شکنجه کېدی یا به وهل کېدی. د دې جهاد نتیجه دا سوه چې اوس هغه دعوت الی الله آزاد شو، شریعت ته دعوت آزاد شو، د شریعت حاکمیت ته لاره هواره سوه، موانع پورته سوه. اوس نو انتظار په کار نه دی چې فوراً پر دې مځکه باندې د الله جل جلاله نظام حاکم شي، شریعت راشي، لکه وعده چې سوې ده چې هغه عملي شي. د دنیا کافرانو زموږ سره جنگ پر مځکه باندې نه و، پر پیسو باندې نه و، پر یو شی نه و راسره جنگ. زموږ سره جنگ د نظریې جنگ و، د عقیدې جنگ و چې دا زموږ نظریه و، زموږ عقیده خاموش کړي، دا د جهاد آواز خاموش کړي، دا د شریعت آواز خاموش کړي. هغه جنگ اوس هم پای ته نه دی رسېدلی، هغه جنگ روان دی، تر یوم القیامه پورې هم نه رسېږي. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دا دوه جماعتونه روان دي. نه زه دی پرېږدم چې دوی خپل قانون راسه نافظ کړي، نه دی ما پرېږدي چې زه خپل قانون شرعي نافظ کړم. دا زما او د ده مقابله به تر مرګه پورې، زما په نیابت به بل راځي، هغه به په دې مقابله کې سر ورکوي، زما په مقابله به بل راځي سر به ورکوي، بل به راځي. ما سالمناهم منذ حاربناهم، موږ د دې سره مسالمه نه ده کړې چې کوم وخت به جنګ ورسره شروع کړی دی، مسالمه مو نه ده کړې. یعنې هغه ټکي چې زموږ د دې په مابینځ کې د اسلام او د کفر مقابله ده، په هغه کې هېڅ قسم نه مسالمه کېدای شي، نه سوې ده، نه امکان لري. تاسو دا به فرضوئ. ګورئ دا د شریعت کلمه ډېره په خوله باندې ډېره ښایسته کلمه ده، ډېره وزنداره کلمه ده، ښه خوند کوي. خو دا به ورسره فرضوئ چې مقابله به کوئ، سختي به تېروئ، په ځان باندې به کفه نه اغوندئ. دا موجوده دنیا په اساني باندې ستاسو سره دا نه تسلیموي، ستاسو به اسلام راولئ او دی به یې راولی. تر دې اوسه پورې خو هغه عملي شی قصاص و حدود دي د الله پاک، دا خو لا نه دي نافظ سوي. دا چې موږ هغه نافظ کړو نو بیا به د دې عکس العملونه وغیره یا موږ خپل شریعت راولو او د دې عکس العملونه به نورونو. زه خبره دا درته کومه چې زموږ سره خو د نصرت کوونکی یو خدای جل جلاله دی او د یو خدای جل جلاله رضا
موږ ته مطلب ده. نوره دنیا د الله په مقابل کې موږ ته په هغو شیانو کې د منلو وړ نه ده چې الله پکې ناراضه کېږي. نو الله پاک جل شانه به راضي کوو د دغه الله جل جلاله نصرت په غواړو چې دا نن یې په افغانستان کې دغه د دنیا مستکبر قوت مات کوي په منډه ولاړ. په قطر کې مذاکرات شروع، دا خبره نږدې سوه چې امریکایان به وځي، په دې شرط به وځي، په دې شرط به وځي. ما په دې کې فکر بند و چې دا امریکایان خو به ځي، خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نور یې پاته شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي، زموږ ته په میراث باندې یو جنګ پرېږدي، بیا څو وخت موږ په خپل منځ کې دغه افغانان یې راته درولي، وژنو یې، سخت هغه باندې بوج وه. هغه رب جل جلاله یو داسې نصرت واوستی چې هغه لا نه وه تللي، زموږ خبره خلاصه سوه، پروردګار عالم دا مسله ختمه کړه. د افغانستان د مسلمانانو او د افغانانو وژنه په یو وخت کې موږ مقصود نه ده ګرځولی. که مقصود وګرځو موږ د مسلمان وژنه، موږ به پر قصاص شو. که زموږ په عملیاتو کې مسلمانان افغانان متضرر سوي وي، دا د یو جهاد په مقصد باندې و، د دې کافر د لرې کولو په مقصد باندې و چې دغسې یو فضا منځته راسي لکه دا اوس چې ده، چې عامو مسلمانانو ته د امن یو فضا را جوړه سي، په داسې حالت کې به تللي. که دغه افغانان د دې سره په څنګونو کې ولاړ وه، دا زه په یقین وایم چې د دې وژنه زموږ مقصود نه وه، خو دوی سپر ګرځېدلي وه د هغو دپاره، د هغو دپاره ځان سپر کړی و. چې داسې وه چې کله کافر ولاړی، زموږ هم دا عقیده وه، هم د هغه شعار و، د افغانانو وژل زموږ مقصود نه دي. که لوی، که کوچنی، که ښځې، که نري، زموږ افغانان دي، موږ ته قدر لري. کافر ته موږ قدر نه لرو. چې کله دوی په شروع سوه چې وځي، موږ پر خپلو افغانانو زور ولګاوه، افغانانو راسئ، اسلحې کښېږدئ، جنګونه مه کوئ، چې هر څه مو کړي دي دا تاسو ته معاف دي. بس که ډېر ظلمونه مو کړي دي، په ټانګانو مو مجاهدین کش کړي دي، پر سرو مو ورتېر کړي دي، او ترې تم کړي مو هم دي، یعنې داسې ظلمونه مو کړي دي چې په تاریخ کې به هم نه وي سوي. پر داسې خلکو مو کړي دي چې هغه د مدرسې و حافظ و، د مدرسې طالب و، او داسې څوک اولیای کرام وه، ځکه د مدرسې و د مسجد طالب چې ولی نه دی، ولی ستنه، دا ټول وخت د الله په ذکر باندې اخته دي. دا د الله ذاکرین اولیا تا د ټنګانو لاندې کول خیر دی. که زموږ شریعت دا حق راکوي چې زه عفو وکړم په دې عمومي مسایلو کې، زما غاړې نه بندېږي، زه عفو کوم. علماو سره مې خبره وکړه چې تاسو هغه حق، شخصي حقوق چې د دې خلکو سته، هغه زه نه معافوم. هغه حق چې ما ته شریعت را کړی دی په دې عفو کې، هغه راکړې فتوا، زه دا عفو کوم. فتوا مو اخیستې ده، اوس هم فتوا را سره دا عفو وکړه. کله چې د مجاهدینو جهاد لله فی الله جهاد، که د دغه مجاهدینو جهاد و اخلاص ما ته اوس ثابت نسی، یا هغه وخت نه وی راته ثابت سوی، دا ګورې زه پر دې منبر په قسم باندې درته وایم، زه یو شی ورځ په طالبانو کې نه تېروم. ځکه زه مسلمان یم
د آخرت فکر را سره دی، د خپلې مسلمانۍ فکر را سره دی. په داسې جماعت کې وخت تېروم چې هغه زما د آخرت دپاره په خیر وي. که ما بل متدین جماعت، صالح جماعت پر مخ د مځکې لیدای، زه په دې طالبانو کې نه پاتېدم، زه هغه جماعت ته تلم، خو زه یې نه وینم. دا د دې حقانیت و صالحوالي دا دی چې د دې اعلان سره یې سم بس هغه په عملي کړه. عملي ده بیا به هم عملي. نو دا زموږ د دې خبرې ثبوت و چې موږ د افغانانو قتل وژل نه مو مقصود و، نه مو اوس مقصود دی، نه مو دی مقصود. که مو وژلي وي هغه به مو د یو عظیم مقصد په خاطر، د اسلام په خاطر، د یو عمومي امن په خاطر وي. لکه دا د الله جل جلاله حدود چې دا د یو عامه امن دپاره رب جل جلاله مشروع کړي دي. امنیت رالی چې هغه مقصود د جهاد سو. اسلامي نظام په وظایفو کې، په رأسونو کې، په وزارتونو کې تر ډېره حده مجاهدین علماء کرام، په ولایتونو کې مجاهدین علماء کرام، د حکومت بدنه دا متدین خلک دي. امنیت لکه چې د ښارو د عامو خلکو دپاره امنیت ضروري دی، د حکومت د بدنې دپاره هم امنیت ضروري دی چې په حکومت په بدنه کې به هم داسې خلک وي چې دننه په اداره کې فساد ختم کړي، رشوتخوري ختم کړي، اور زورواکي ختم شي، عدالت تامین شي، انډیوالیزم ختم شي، قومیت ختم شي، منطقه پرستی ختم شي. دا د حکومت په بدنه کې امنیت ضروري دی. که په حکومت په بدنه کې امنیت نه وي، رشوتخوري ده، ځانځاني ده، زورواکي ده، انډیوالي ده، قومي ده، منطقه پرستی ده، بیا دا نه دی، دا حکومت نه دی، دا امنیت نه دی. دا د مسلمانانو په ګټه حکومت نه دی، دا د یو شخصي خلکو په ګټه حکومت دی. یو معامله ده روانه ده، یو څو ورځې به دا ریاست وچلې سره چربې کې سره یوبې چې ځي به پر خپله لار باندې. د حکومت دننه هم امنیت ضروري دی. تصرف الامام منوط بالرعیة منوط بالمصلحه. دا ټول امام چې تصرف کوي یا د هغه نه راکښته، د هغه ټولو تصرفات په مصلحت د امت پورې تړلي دي. عامه مصالح به په نظر کې نیولي وي، عامه مصلحتو دپاره، شخصي مصلحتونه به نه وي. شخصي مصلحتونه خو دا دي خپل زوی راوله په چې دروایه، ورور راوله پکې دروایه، قوم راوله دروایه، بل راوله دروایه، د هلته خپل کورکاڼۍ دې سره جوړه که عام مصلحت په نظر کې نشته. دا خو دا مخکې حکومت هم نو خو امنیت نه و. د امنیت د ثبات دوام دپاره دا شرط دی چې خواهشاتو پرېږدي. ټول خواهشات به شریعت ته تابع کوي، په ځان کې به شریعت راولي، په خپل اداره کې به شریعت راولي، په خپل کورنۍ کې به شریعت راولي. که ستا په کور کې شریعت نه وي نو ته څنګه بیا دا دعوه کوې زه په دې ملک کې شریعت راولم؟ که ستا په اداره کې شریعت نه وي، که ستا په بدن کې شریعت نه وي، څنګه به دې دا دعوه خلک ومني چې زه په دې مځکه باندې د الله دین راولم، شریعت راولم؟ دا خو دروغجنه دعوه ده.